بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ناظرینو، ملګرو، کتونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د قرآني سورتونو د وظیفو سره د هغې د فضایلو وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. دوستانو، نن به زه تاسو ته د سورې فلق چې کوم دی د هغې برکات، د هغې فضایل به تاسو ته وړاندې کوم. سوره فلق د قرآن کریم د ټول نه اخري سورت نه لږ یو سورت مخکې دا سورت دی، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. دا سورت دی. خجی حضور کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا دو اخري سورتونه چې کوم دي دا که چېرته چا په خپل روزانه په معمول جوړ کو، خپل او روزانه دمول په ځان باندې یا په کار په ځای باندې یا په کور باندې، او حدیث شریف کې داسې راځي چې حضور کریم صلی الله علیه وسلم په خپل دوه لاسونو باندې دم کړو او بیا به دا دوه لاسونه په ټول بدن باندې راخکل. نو دا د جادو د سحر د نظر د لپاره ډیر بهترین دي. خدای تاسو اوس د کاروباري بندش، کچا کاروباري بندش وي، کارخانه بندوي، دکانې بند وي او هغه نه چلیږي او تاسو دا شک چې دا خو مخکې چلیدو اوس نه چلیږي، د هغې زه تاسو ته ډېر بهترین طریقه ښیم. دا 5 خبرې ته کوم، په دې باندې عمل وکړئ. که څه قسمه کاروبار، چا دکان وي، د چا فیکټري وي، د چا هر څه چې وي، وړوکی کاروبار وي که غټ وي، د هغې بندش د ختموي دپاره دا کار دی چې 7 ورځې به د سحر لمونځ چې وکړي د چا سره به خبرې نه کوي او خپل دکان کارخانې ته، خپل چې د کاروبار ځای دی هغه ځای ته به ځي، په ټول لار به چا څه خبرې نه کوي. چې کله هلته ورسېده، دویم دا دی چې کله هلته ورسېدو نو د خپل دکان نه به بهر ودرېږي، 7 ځل به سوره فلق ووایي او دا کوم چې د کار ځای دی د هغې په ګیټ باندې به دا چوف کړي. انشاءالله العزیز. ښه، دې کې به یو خبرې دریم نمبر دا ساتئ چې کله تلاوت کوي نو پیزار به وباسي، خپې به ودرېږي. واپسۍ کې د هغه کسانو دپاره دی که چېرته د چا واپس راتګ کې چا نهر یا داسې دریا چې کومه دی سیند راځي په لاره کې، ټیک ده، که نه راځي نو ضروري نه ده، که راځي ښه خبره ده او دا ورسره کولی شي نو د هغې په غاړه باندې به کښېني او 41 مرتبه سوره فلق به ووایي او د هغې نه پس به د خپل شکل به دغه اوبو کې وګوري او به دا سر به وڅنډي انشاءالله العزیز. او دا د په زړه کې ووایي چې ما د خپل سر نه داسې څه بلا د اوبو ته وغورځول او غرقه مې کړه. انشاءالله العزیز دا 7 ورځې چې دا عمل وکړي نو یو به دې سره هم د کاروباري بندي شو دا به ختم شي، او که دا ممکنه چې په لاره باندې چا سره خبرې نه، بعضې کسانو خپل ګاډی خپل موټرسایکل ورسره، نو کوشش دې وکړي چې د راتګه پورې خپل کور رارسېدو پورې دوم چا سره خبرې نه کوي، دې سایډ نه چې ځي دې خبرې نه کوي. خو اوس که مثال بعضې وخت کې سړی پبلک ترانسپورټ کې راځي او یا داسې نو هغې خامخا خبرې نو ضروري نه ده، دا بهتره ده که ترې ونه شو نو انشاءالله العزیز د څه قسمه کاروباري بندش چې وي الله رب العزت به د سوره فلق په برکت، د کلام الهی په برکت به الله ختمي. زموږ دا چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او نور ملګرو سره زموږ دا ویډیو چې دا شیر کړئ. انشاءالله العزیز د یو نوي ویډیو سره به یو ځل ستاسو په خدمت کې بیا حاضرېږم. تر هغې پورې مال اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.